د پکتیا پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د مرکز ګردیز په ګډون د دغه ولایت په درو ولسوالیو شپږو ښوونځیو کې د یونیسف په مالي ملاتړ د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د شپږو پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دوی په وینا یادو پروژو جوړېدو په چارو کې احاطوي دیوالونه، تشنابونه او پاکو اوبو سیستمونه شامل دي. په دریو ولسوالیو کې د مرکز په شمول شپږو باب مکاتبو ته دغه د واش پروګرام دا پروژه تطبیق شوې ده چې تقریبا په شپږو پروژو باندې 1.5 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی ده. په دغه هر ښوونځي دپاره احاطوي دیوال، شپږ باب تشنابونه او د سولري سیستم د اوبو مکمل، د لاسو وینځلو سیستم، دغه مکمل شپږو سره ښوونځیو ته دغه ترتیب برابر شوی ده او دا پروژې تکمیل شوې دي. ولایتي مسؤلین په دغه ولایت کې په لوړ معیار او کیفیت د پروژو تطبیق ډاډ ورکوي او وایي چې رغنیزو پروژو چارو څخه په کلکه نظارت کیږي. موږ یوه کمیټه جوړه کړې ده د ولایت په سطح باندې تقریبا چې څومره پروژې دي او په ښه دقیقه څېړنه باندې کمیټه ورته ټاکلې ده په ګرځي د څو پورې چې په معیاري شکل باندې جوړ شي او غیر معیاري جوړ نه شي. چې څومره انکشافي کارونه وي باید په دې شکل باندې تعقیب کو وی څارو لکه چې موږ تاسو شخصي کور وي. زده کوونکي د دغو پروژو تطبیق ته خوښي ښیي او وایي چې پخوا یې په ښوونځیو کې پاکو اوبو او تشنابونو ته لاسرسی نه لاره، خو اوس د دې پروژو تطبیق سره یادې ستونزې حل شوې. دوی غوښتنه کوي چې نورو ښوونځیو کې د هم ورته پروژې پلي شي. ډیر خوشاله یو چې موږ دا ډیره مشکله او دا دیوالونه نه وو او دا پاکې اوبه نه وې دلته، دا به موږ له لرې ځایو نه راوړې دلته مکتب ته شاګردانو ته. تشنابو کمبود و داسې تشنابونه هغه چې سرونه یې نه وو پټ، باران ټیم کې دغو ډیر مشکله کار و. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا نږدې راتلونکي کې به په 18 بابه نورو ښوونځیو کې هم ورته پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې د زده کوونکو ستونزې به ورسره حل شي.